پاکستان اخر هم افغانستان ته محتاج شو. دا چې د پاکستان سوداګرو د عمران خان څخه څه غوښتنه کړې، ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. هغه پاکستان چې غوښتلې افغانستان 5مه صوبه کړي او افغانان خپل غلامان وساتي او د خپلو سوداګریزو بندونو تړلو سره افغانان وږي وساتي. خو د ولسمشر غني راتګ سره ګټور اقتصادي سیاست د پاکستان دا ټول هیله او خوبونه په اوبو لو کړه. خو اوس برعکس پاکستان داسې حال ته رسېدلی ده چې اوس له افغانستان څخه واردات وکړي. څه خبر دا ده چې پاکستاني سوداګرو د خپل حکومت غوښتي دي چې بحران کې اجازه راکړي د افغانستان څخه واردات وکړو. هغوی په خپل دولت غږ کړی ده چې اجازه راکړي له افغانستان نه تازه میوې صادرې کړو، که نه نو له اقتصادي بحران سره به مخ شو. د پاکستان د سوداګرۍ خونې په عمران خان باندې سختې نیوکې کړې دي، ځکه عمران خان بار بار ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به ترانزیت لارې 24 ساعت خلاصې وي. هغوی له خپل حکومته غوښتنه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا ستونزه ژر تر ژره حل شي، که نه په پاکستان کې به د تازه میوو قیمتونه 2 برابره نور هم لوړ شي. تاسو د پاکستان سره د ولسمشر د کامیابه اقتصادي پلانونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ.